پروت د غم کې یاره ښه تسنس یمه ګنګس یمه پروت دی غم کې یاره ښه تسنس یمه ګنګس یمه ستا د لاسه مړه خاورې هس یمه ګنګس یمه زه په دیوالونو سر وهم او تر او تر یمه زه په دیوالونو سر وهم او تر یمه تا پسې ګنګس یمه ګنګس یمه ګنګس یمه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش. څنګه چې تاسو پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو، هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو، د هغوی په شعر او ادب هغوی سره خبرې کوو، د خوند او رنګ شعرونه ته هم اورو. په دغې لړ کې راسره نن یو زلمی شاعر، په پښتو ادب مین شاعر میلمه د دوی نه به شعرونه هم اورو او خبرې به سره هم کوو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ورته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه مهرباني قدرمن شي دلکش صاحب چې تاسو مونږ ته د خپل قیمتي وخت وروبخلو. مننه قربان، ستاسو وخت قیمتي دی او تاسو د ډیر څه لایق یې. خپلو پیژنګلو زموږ مینوالو سره وکړه. پیرزونې مینوال به تاسو نه پیژني، په اول ځل باندې به تاسو ګوري چې تاسو څوک یې، د کوم ځای سره تعلق ساتئ. زه خو د پبو خاورې سره تعلق ساتم او تقریبا 10 کال وراسې په کوستا کال پایان کې اوسېږم او پوره نوم مې احد امین دی، تخلص مې رهبر دی، د پلار نوم مې رح الله دی. بس دغه لنډه پیژنګلو. صحیح. رهبر صاحب د کم وخت نه شاعري کوئ؟ څومره وخت مو شو چې شاعري د میدان ته راوتې؟ شاعري خو تقریبا چې صحیح درته ووایم نو دوم کلاس نه کومه، خو بیا د 10 کاله مطلب شاعري وکړه خو خاموش او نه چېرته داسې وخت هم راسره نه و، لږ څه مصروفیاتو په وجه ښکاره کېدونه او نه به م ډېر وخت ورکولی شو. تقریبا داسې یو 2 کالو راسو مې چې هغه صحیح کم وخت صحیح وخت مې ورته 2 کالو راسې ورکړی، نو هغه 2 کاله به زه ووایم چې یاره د 2 کالو نه مې ورته ډېر وخت ورکولی. صحیح. رهبر صاحب د شاعري زده کړې مو د چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک دی؟ شاعري زده کړې خو ابتدایي کې مې په خپل کلي په بو کې ډاکټر شیرزمان تیزي پښتو ادبي جرګې چې کم غړي او کم مشرانو ای ټولو نه م کړې ده، خو بیا زیاته زده کړم چې کړې ده نو هغه سید صابر شاه صابر صاحب نه م کړې ده چې هغه موږ سره ډېره زیاته خواري کړې ده او د دې جوګې ګرځولي یو او هغه م استاد دی. صحیح. په څه شي مو ډېر زیات کار کړی دی؟ نظم، غزل، چاربیته، افسانه، ناول، څه شي توجه مو ډېر څه شي له ورکړې ده؟ توجه خو که د زړه خبره درلو کوم، زما بغیر د غزل نه په بل څه مینه نه ماتېږي. نو لکه نن سبا چې کوم کل شاعران دي که نه نوي دا زلمي شاعران دي، نو دوی چې وګوري زیات تر توجه لکه نظم له ورکوي. غزل هم لیکي خو لکه ډېر کم لیکي او نظم ډېر زیات لیکي. نو زما چې کوم خپل دغه مې د خپل هغه اسلوب او خپل طریقه کار زما او د زړه مینه مې چې ده نو هغه صرف په غزل ماتېږي. صحیح. ستا هم مینه غزل سره ده، زموږ د مینوالو هم غزل خوښ دی. خوښه دی نه ده چې غزل را سره شریک کړي؟ ولې نه، بالکل د پیرزونې مینوالو ته به یو غزل ډالۍ کړم چې غزل مطلب د دلکش صاحب چې 2 خاله دشنه 2 پرنجو تور 2 او 2 سلور، 2 خاله دشنه 2 پرنجو تور 2 او 2 سلور، 2 سترګې نرګس 2 روزې د لور 2 او 2 سلور. ډېر ښه دی. مننه. لږ به زو رازو خوند د مینې بیا وګوره اشنا، لږ به زو رازو خوند د مینې بیا وګوره اشنا، 2 قدمه ته 2 زستا په لور 2 او 2 سلور. مننه. او شورانه چاپیر وی خوړم مزه وژنې مې پیته، شورانه چاپیر وی خوړم مزه وژنې مې پیته، 2 شونډې لړم 2 کمسې منګور 2 او 2 سلور. مننه. شورانه چاپیر وی خوړم مزه وژنې مې پیته، 2 شونډې لړم 2 کمسې منګور 2 او 2 سلور. او زړه کې مې سوري ستا انکار اشنا نور هم کړه سیوا، زړه کې مې سوري ستا انکار اشنا نور هم کړه سیوا، 2 خو پکې وو 2 شو پکې نور 2 او 2 سلور. مننه. زړه کې مې سوري ستا انکار اشنا نور هم کړه سیوا، 2 خو پکې وو 2 شو پکې نور 2 او 2 سلور. او مقصد چې مننه. اوس هم کړي رهبر درومي چې پلار ستا د وادو شمار، اوس هم کړي رهبر درومي چې پلار ستا د وادو شمار، 2 او 2 سلور 2 او 2 سلور 2 او 2 سلور. واه 2 او 2 سلور 2 او 2 سلور. ملګرو، رهبر صاحب
نوی ردیف راوړی دی 2 او 2 څلور چې ګورو مونږ په دې دور کې نوي شاعران دي زلمي شاعران دي کوشش کوي چې نوي ردیفونه راوړي نوي ټکي راوړي او ولس ته یې ورورسوي په هغې خلکو کې رهبر صاحب هم دی رهبر صاحب نور به راسره شریکوئ یو نوی غزل دی دلکش صاحب به ستاسو مینوالو ته ډالۍ کړمه چې شاد غوږ یوري غمونه چې زه ټول د زندګۍ پکې پوکمه غمونه چې زه ټول د زندګۍ پکې پوکمه شپېلۍ راله پکار ده چې سلګۍ پکې پوکمه مننه غمونه چې زه ټول د زندګۍ پکې پوکمه شپېلۍ راله پکار ده چې سلګۍ پکې پوکمه او خبر نه ته هیڅ د غبارو د کاروباره خبر نه ته هیڅ د غبارو د کاروباره ساګانې د وجود په 1 روپۍ پکې پوکمه مننه خبر نه ته هیڅ د غبارو د کاروباره ساګانې د وجود په 1 روپۍ پکې پوکمه او نفرت لمې په دواړه لاسه خوله د وازه کړې نفرت لمې په دواړه لاسه خوله د وازه کړې هوا د محبت نری نری پکې پوکمه مننه نفرت لمې په دواړه لاسه خوله د وازه کړې هوا د محبت نری نری پکې پوکمه او یو عکس کړه د جانان په شان ته جوړې مصوره یو عکس کړه د جانان په شان جوړ یو عکس کړه د جانان په شان ته جوړ ای مصوره ساګانې به زه خپلې د مرۍ پکې پوکمه مننه او ډن اوبه ولاړې دي په ځمکه او باران دی ډن اوبه ولاړې دي په ځمکه او باران دی زه ناست یم د کاغذ جوړه کښتۍ پکې پوکمه مننه او مقته ده چې رهبره د کنداغو نه شپېلۍ به جوړومه رهبره د کنداغو نه شپېلۍ به جوړومه نغمې به د ولس د بیدارۍ پکې پوکمه واه ډېر ښکلی دی رهبر صاحب دا هم راته ووایي چې د شاعرۍ تر شا وجه مو څه وه شاعري مو په کومه وجه شروع کړه شاعري خو داسې وجه وه چې تقریبا چې کوم وخت هم د سکول وختو سکول لایف چې کوم نو پای کې اکثر ما به د اردو شعرونه ډیر زیات یادول ابا ما ته یادم تقریبا 200 داسې 100 نه برابر شعرونه ما ته یادم چې بیا به سکول کې څه تقریبا نو پاغي کې به ما عیسی غشتنو بیا د شاعرانو د استادانو ما ته خیال شو بیا زمونږ په ووم کلاس کې یو استاد نو هغه د پښتو اخبار ته کالم لیکلو بیا زمونږ یو بل استاد وته چې یاره د کې دا ټیلنټ شته دی او د ډیر ښه شعرونه وته یادې به مانه متاثر کېدو خو د اردو شعرونه غنه خپل به میوم نه پردي به می یادول نو زما شوق او مینه ډیره وه نو بیا هغه استاد مال یو ورځ کلاس ته راغوستو د بل استاد او بیا ما ادوانو زه یو ځای ځان سره کینولم نو هغې را باندې په زوره بیا د پښتو شعري چالوګه نو ما ورته دا خو ډیر زیات ګران کار دی زه خو نشم کولی دا زه د یو بل شعرونه یادوم چېرته شعر مې خوښ شي کتابونو کې نو هغه ځان سره ډایري کې ولیکم نو ما ته نه ته کوشش وکړه نو بیا ما ته اول سر کې لکه مزاحیه دغه باندې ما ته هغې یو ټاپک راکړو چې یاره ته په دې لیکلوګه نو هغه وخت کې نه کافي هم پېژنده نه ردیف هم پېژندو خو هغه خپل یو مات ګډ کوشش هم وکړو نو بیا د هغې نه پس په ورو بیا شاعرانو سره مخه شوه بیا به جرګو ته تلو نو د هغې نه پس دغه ځای ته ورسېدو صحیح رهبر صاحب لکه په زور باندې لکه یو سړی شاعر هم جوړېدی شي نو نه دا خبره مو صحیح ده لکه بعضې زمونږ مشران شاعران هم وایي چې شاعر جوړېدی شي خو که زه دا خبره وکړم کیدای شي څوک خفه هم نه شي خو څوک تیالي نه زه وایم چې د دې چې دغه کم جراثیم نو دا پیدایشي دی کې وي پیدایشي زما مطلب دا چې پیدایشي دی کې وي خو بیا استادان چې سره خواري وکړي سوان را سوان دي کې لکه بوت کاڼی کنه او بیا چې بوت سازې تراش را تراش کې نو هغې نه صنم جوړ شي صحیح نو دغه حساب صحیح ملګرو تاسو ته یاد وي چې شاعري یو الهامي شی دی نن سبا قدم په قدم کوڅه په کوڅه لګیا دي ځان ته شاعران وي او زه به دا ووایم که یو سړی وغواړي چې هغه ټیلري یا حیاتي زده کړي نو بالکل زده کولی شي که یو سړی وغواړي چې زه د ډرایوینګ زده کړم نو بالکل زده کولی شي که هر یو قصب وغواړي چې زده کړم نو زده کولی شي خو شاعري الهامي یو تحفه ده چې د الله د سیټ نه یو انسان ته ورکړلی کېږي چا کې چې د رهبر خبر هغه جراثیم نه وي موجود که هغه هر څومره خواري وکړي نو هغه شاعر نشي جوړېدی رهبر صاحب نور به راسره شریکوئ نو که خوښه مې مینوالو ته به یو غزل بل هم شریک کړم لاس کې راسره دی چې غزل مطلب د دلکش صاحب چې رڼا مې وراوړې نظرونه د چانو رڼا مې وراوړې نظرونه د چانو کتاب به راسره و خلاصونه د چانو
کتاب مننه. سره و رڼا مې وراوړې نظرونه د چانو کتاب برا سره و خلاصونه د چانو او مجرم مې ورته خولو د خپل کام د لوټ کولو مجرم مې ورته خولو د خپل کام د لوټ کولو خېچغې مې وخلې خو غوږونه د چانو مننه. مجرم مې ورته خولو د خپل کام د لوټ کولو خېچغې مې وخلې خو غوږونه د چانو او د ښار په سړکونو ډیرانونو به پراتو د ښار په سړکونو ډیرانونو به پراتو انسان دومره بې قدره او قدرونه د چانو مننه. او شملې مې د پښتو په اوږه کړې وې روانم شملې مې د پښتو په اوږه کړې وې روانم هغو له به ورتلمه چې سرونه د چانو مننه. شملې مې د پښتو په اوږه کړې وې روانم هغو له به ورتلمه چې سرونه د چانو او منمه زه چې اوښ په کاسیره به خرڅېدلو منمه زه چې اوښ په کاسیره به خرڅېدلو خو دومره غریبي وه چې جیبونه د چانو مننه. زه چې اوښ په کاسیره به خرڅېدلو خو دومره غریبي وه چې جیبونه د چانو او قاضي هم رضا شوی و جامونه هم رواو قاضي هم رضا شوی و جامونه هم رواو بلها تند سیوا و خلاصونه د چانو مننه. او زما سره رهبره مینه ډیره و خو سپې زما سره رهبره مینه ډیره و خو سپې خاریه و د پوتانو پکې زړونه د چانو رهبر صاحب ډیر زبردست بلا کمال پروت دی غزل کې ډیر جوور سوچ مو کړی دی. الله دې ستاسو د حافظه هم دغه شانې برقرار ساتي چې پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي پښتنو ته د خپل لفظونه ور ورسوئ. رهبر صاحب یو سوال درنه کوم بیا به راته یو غزل وی بیا پروګرام راغونډو. سوال دا دی چې کتاب په عقله مو سوچ کړی دی او که نه کتاب به مو راځي یا ستاسو دومره مواد شته دی چې کتاب ته برابر شي او که نه؟ کتاب په حق له خو داسې خبره ده چې په 2014 کال کې زما یو کتاب چاپ شوی دی ماشاءالله د نیمګړي ارمان په نوم دی او بل ان شاء الله مواد شته دی خو زه وایم چې معیار پکې راشي لکه هغه اولنې کتاب هم چې مخکې راغلی دی نو هغې لم زه بد نشم ویلی الحمدلله پای باندې زه ډېر شکرګزار یم د الله چې دومره جوګې ګرځولم چې یو کتاب مې لیکلی دی ټیک ته خامیانې غلطیانې په هر انسان کې وي خو بیا هم هغې ماله دومره حوصله افزایي راکړې وم هغه کتاب چې زه دې ځای ته را رسولی یم نو انشاءالله بل کتاب ته مې ارادې شته دی خو زه یم چې معیار راشي چې مقدار نه صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو بل کتاب هم راشي ملګري ته خوندونه واخلي غزل را سره شریک کړي چې نور هم مزه ته واخلي. یو غزل بر سره بل شریک کوم دلکش صاحب چې مطلب ده ټول در پسې مات یما رامات یما میرات یما ټول در پسې مات یما رامات یما میرات یما سم لکه کابل میرات یما مننه. او هیڅ ګټه ما ونه کړه د عشق په موریدۍ کې څه هیڅ ګټه ما ونه کړه د عشق په موریدۍ کې څه زه چې مین شوی په بیلات یمه میرات یمه مننه. او راشه ملا جانه اوس مې مونږ د جنازې وکړه راشه ملا جانه اوس مې مونږ د جنازې وکړه زه په ژوندانه باندې وفات یمه میرات یمه مننه. او هر چا یم وهلی هم خوړلی چې پښتون یمه هر چا یم وهلی هم خوړلی چې پښتون یمه زه دې دنیا ته سم خیرات یمه میرات یمه ډېر ښه دی مننه. او خو دې هندوان بیا هم پس له مرګه خلک وسیځي خو دې هندوان بیا هم پس له مرګه خلک وسیځي تا خو زه سېزلی په حیات یمه میرات یمه مننه. او مقطع ده چې یو شعر مقطع نه مخکې بل دی چې دا چې د دیدن یې ورکوي ته رقیبانو له دا چې د دیدن یې ورکوي ته رقیبانو له زه خو هم لایق د دې زکات یمه میرات یمه مننه. او واوري چې نامه زما رهبره په توبو شي زر واوري چې نامه زما رهبره په توبو شي زر سم ورته د کفر ز کلمات یمه میرات یمه. په لنډو ټکو کې زموږ د پیرزونې مینوالو له پیغام ورکړئ. په لنډو ټکو کې په دوو خبرو کې به مینوالو ته دا پیغام ورکم چې خپل هم ښه ژوند کوئ او بل هم ښه ژوند ته پرېږدئ. مننه کومه بیخي م شعر لنډ کو د وخت راکولو د موږ سره ناستې کولو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو. دلکش صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې موږ هم د خپلې پیرزونې آینې باندې موقع راکړه او د داودزي صاحب هم مننه چې تاسو سره راغلي دي او زموږ خواله راغلي ډېره مننه. مننه کوم ستاسو هم رهبر صاحب کامیاب او
آباد اوسئ. ملګرو دا رهبر چې تاسو ته خوندور او مزیدار شعرونه واورېدل، یقینا چې تاسو به خوښ شوي. مزه به مو ترې اغوستې. انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کیږي. تر هغې دمه چې چېرته یې هات آباد او بریالي اوسئ.